له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شوه. نن د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري په پلازمینه کابل کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ د یوې غونډې په ترڅ کې د سیلانیانو پر مخ پرانیسته. په یاده غونډه کې د چارو لوی ریاست رئیس مولوي نورالحق انور وویل اسلامي امارت د هیواد د بیارغونې لپاره مټې رانغښتې دي. په خبره د چارو لوی ریاست ګڼ شمېر تاریخي ځایونه د سیلانیانو پر مخ پرانیستي دي او پلان لري چې په هیواد کې ټولې تاریخي سیمې او ځایونه د سیلانیانو پر مخ پرانیزي. قدرمنو له دې نه مخکې هم د چارو ادارې تر سرپرستۍ لاندې ځینې ځایونه کوم چې رغولی سوي دي تاریخي دي او ښه منظرونه لري چې د خلکو ورته طبي تمایل ده چې په میاشت کې 2 میاشتو کې یو ځل له هغه نه دیدن وکړي ور دننه سي. نو افتتاح سوي دي لکه په تېره هفته کې د جبل سراج قصر او دا هم یو بل قصر د افتتاح کېږي انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم د دغسې تاریخي ځایونو د افتتاح موږ او تاسو شاهدان اوسیږو. د ښار او کور جوړونې سرپرست وزیر مولوي حمدالله نعماني د پاکستان حکومت د مهاجرو ویستلو پریکړه غیر عادلانه یاده کړه او زیاته یې کړه د اسلامي امارت مشرتابه د مهاجرینو د ستونزو د حل په موخه یو کمیسیون ایجاد کړ ترڅو د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي. ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا چې اوس په د اخیرو کې په یو عاجل شکل باندې د مهاجرو د ایستنو خبره رامخته سوله اسلامي امارت د دې لپاره په ډیره غټه کچه باندې یو کمیسیون وټاکل او تقریبا په 15 شپې کې حالات تر خپل قابو لاندې راوستل او لله الحمد چې اوس زموږ مهاجرونه په ډیر عزت سره د هیواد له مختلفو سرحدو چې راځي او ټول انتظام او پروګرام ورته برابر ده چې هغه خپلو کورنیو ته ورسیږي او یا مثلا په لویو ښارونو یا په ځایونو کې د هغوی دپاره د ښارګوټو او د اوسېدنې د ځایونو بندوبست ونیول شي. په ورته مهال د یادې سیمې اوسیدونکو د اسلامي امارت پرمختګونه وستایل او په هیواد کې د اسلامي امارت حاکمیت او د وطن ساتنه د سر په بدله یاده کړه. په وینا اسلامي امارت د هیواد په آبادی کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. که ما و شما بگوییم که از وقتی که امارات اسلامی افغانستان آمده چقدر وطن ما جور شده، چقدر سرک و باغش جور شده، چقدر کارها پیش رفته، ولی ما میگیم زنده باد امارات اسلامی افغانستان. تا روزی که زنده هستیم خون به جان ماست، دفاع میکنیم از وطن و خاک خود. د دارالامان تاریخي ماڼۍ په 1403 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه چې 3 د داخلېدو او خارجېدو دروازې لري. یا د ماڼۍ د 3 منزلونو په درلودلو سره په 3 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.